ابتدا کې چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین او د اسلام دعوت په پټه باندې چلو، یو څه کسان چې په اسلام باندې مشرف شو، حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته ویي چې زه نور د اعلان په ښکاره باندې کوم مسجد حرم کې کفار بم راتله، الته حرم شریف شاوخوا به مجلسو په شکل باندې کېناسته، ارڅوک یو ځای کې زه دا دعوت په ښکاره باندې اعلان کوم. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې موږ کمزوري یو، وروسته له دغه وخت نه راغلی چې موږ د دعوت خبره په ښکاره اعلان کړو. یو څه وخت خاموشي وکړه، خو د ده عشق زیات و، ده ویل نه، اولنۍ خطبه په اسلام کې چې ویلې د صدیق اکبر رضی الله عنه ویلې چې په ښکاره باندې په حرم شریف کې د اسلام د حقانیت په باب کې خطبه شروع کړه. وایي د کفارو په اتفاق په ده داسې حمله شروع کړه لکه یو سړی چې په یوه سړي لګیا وي، دوی ټولو په اتفاق په ده داسې د ویلو بنا وکړه. دومره یې وویه چې هلته پزې، خوله، غوږو، سترګو نه وینې روانې او د بېهوشي حالت ته ورسېدو چې بېهوښه شوه. خپلوانو یې ایمان خو نه و راوړی، خو د خپلوي په حیثیت باندې دی پورته کړو، یې ور خپل کور ته د سهار نه تر ماښامه پورې په انتظار ورته چې اوس به یې ساه خېږي، اوس به یې ساه خېږي، او که ژوندی کېږي بس. ماښام اولنۍ خبر چې د ده په خوله راغله چې دا فعال شو، اولنۍ خبر یې دا وکړه، وایي په رسول الله باندې نن ورځ څنګه تېره شوه؟ هغه ورته ویل تا ته خو در کیفه د ده د لاس نه ده، موږ ټوله ورځ د تا د مرګ انتظار کوو، تا بیا چې اول خبر وکړه د ان حضرت صلی الله علیه وسلم خبر دې وکړه نو خوابه دې شوه، جګ شوه، او د ده مور ته یې ویل ته د خوراک شی ورته برابر کړئ، شیره میرت شی ورکړئ، ځکه ټوله ورځ یې په خوږو، په دردو او په بېهوشیو په لوږه کې تېره کړې. دی لاړه، مور یې هم ایمان نه و راوړی تر هغه وخته، هغې څه شیره او څه د خوراک شی ورته برابر کړه، ده ته یې راوړه چې بچو دا وخوره. زه ورته ویل قسم ده که زه تر څو تکه وکړم چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په حال نه یم خبر شوی چې په پیغمبر علیه السلام څنګه ورځ تېره شوه. هغې ورته ویلې ما ته نو پیغمبر څه معلوم ده، ځکه خو هغې خو ایمان نه و درلود. ده ورته ویله چې د فلانکۍ نه پوښتنه وکړه د حضرت عمر صاحب خور ایمان راوړی و پټ، وایي هغه ته ورشه د هغه نه پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څنګه دا چیرې دا ورځ څنګه تېره کړه، دا د باندې وته او ننوته دا مور چې کله خلک په کوڅو کې ورک شوه تیاره شوه، نو ورغله د حضرت عمر فاروق خور ته چې حضرت عمر صاحب هم ایمان نه و راوړی خو خور ایمان راوړی و. هغې ته ورغله ورته ویې چې ما زوی نن خلکو ویلی ده د محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې او ټوله ورځ په بېهوشیا کې تېره کړه، اوس اوله خبره د خولې نه دا ووته چې په رسول الله د ورځ څنګه تېره ده، موږ ته خو حال نه ده معلوم، خو ده قسم کړی چې زه تر څو خوراک هم ونه کړم چې د هغه حال ما ته نه معلوم شوی. هغې داسې خوف په حساب کړو چې داسې نه چې بیا کفار پسې ورشي رسول الله ته دارې تکلیف ورکړي، دا به د جاسوس په شکل راغلی وي. نو ورته ویلې زه خو د تا زوی نه پېژنم، رسول الله نه پېژنم، خو درځه د تا د زوی پوښتنې ته به زه در سره ورشم چې دا څه وایي چې په هغه باندې خلکو داسې ویل او ټکول ورکړي و، دا ورځ یې داسې تېره کړې. کله چې راغله حضرت صدیق اکبر باندې سترګې ولګېدې نو بې اختیاره یې د سترګو نه اوښکې شروع شوې چې خدای دې دی برباد کړي، تاسو نه څه ظلم کړی. رسول الله ورته ما څه کوې؟ حضرت صدیق اکبر ورته د ان حضرت صلی الله علیه وسلم حال راته ووایه چې په پیغمبر د خدای نه ورځ څنګه تېره شوه. هغې ورته ویل الحمدلله هغه جوړ ده. وایي چیرې ده؟ دې د ده مور ته وکتل چې داسې نه چې دا حال شوي وایي، وایي د هغې پروا مه لره ووایه، وایي د فلانکي په کور کې ده، د فلانکي صحابي په کور کې. نو ده بیا وویل چې ما چې تر څو قسم ده په ده سترګې نه یې لګېدلې زه خوراک ونه کړم. چې کله ښه تیاره شوه نو مور یې تر لاس وینې وه، په مور پورې یې لاس اړولی، د تکلیفو ورغی هغه صحابي کور ته چې کله یې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چهره یې اطهر باندې سترګې ولګېدې، په هغه انوارو ډکو سترګو یې ولګېدې نو د خولې نه یې چیغې ووتې، او رسول الله دې رنګ ته وکتل مخ پړسېدلی، سترګو نه غوږو نه پزو نه وینې روانې دي. نو هغه غېږ ورکړه، ده ته چې خدای دې کفار برباد کړي چې تا دې څومره تکلیفونه در کړي دي. دا عشق و د ان حضرت صلی الله علیه وسلم ټوله ورځ چې هغه په عشق کې ویل شوی، بېهوښه یې ورځ تېره کړې، په لوږه او درد یې ورځ تېره کړې، خو چې تر څو یې په صلی الله علیه وسلم په خپل معصوم سترګې نه لګېږي، تر څو یې د خپل محبوب دیدار نه نصیب کېږي،
تر یوه وخته پورې دی قسم کوي چې زه هېڅ شی ونګسه کمه زه به تر څو پورې څه نه خورم چې ما اقا انعامدار یې لیدلی